السلام علیکم مرګرو بیګا په ایشیا کپ کې د پاکستان او انډیا مقابله وشوه د ډیرو بارانونو نه پس او په هغې کې پاکستان له ډیر زیات غټ شکست ورکړو په ډیرو رنزونو سره یې شکست ورکړو په هغې کې د پاکستان د ټیم نه کمې غلطیانې کمې کوتاهۍ نه شوي دي هغه د سر شي کوم بل طرف ته انډیا ټیم چې کوم ښکلی بیټینګ کړی ښه پرفارمنس یې کړی په هغې در سره هم نظر چې ویډیو مکمل وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر شئ سکورکارډ انټرنیشنل کوم میچ په تاسو لایو کتلی خو په دې کې د پاکستان د ټیم نه کمې غلطیانې کوتاهۍ نه شوي دي کم مس فیلډینګ یې کړی دی په لومبني اوورونو کې میچ چې کله شروع شي پای کې نسیم شاه اوور راغی پای کې 2 کیچونه غورځېدلي دي 2 کیچونه پاکستاني کلاړیانو ډراپ کړي دي چې د هغې د وجې د انډیا 2 غټ کلاړیان غورځېدو په هغې باندې بیا پریشر راته هغې ګیم بیا نشو کولی بل د پاکستان ټیم او خاص کر د بابر اعظم مین غلطي دا وه چې هغه به کله وراټ کوهلي به دغه ته راغی په بیټینګ باندې ولاړ او که راهول هغې ډېر زیات ښه پارټنرشپ چلولی و نو بابر اعظم ورته په مخ ابتحار یا بل سپینر به یې ورته سپینر خو هغې د سره نه پرېږدي چې په هغې کې هغې پیدا واخیسته ښه پارټنرشپ یې چلو چې په هغې کې وراټ کوهلي په 94 بال 122 رنز کړي کې راهول وکټ کیپر چې کوم دی هغه په 106 بال باندې 111 رنز کړي دي چې د ون ډے نه ورته ټي 20 جوړ کړی داسې رنزونه چېرته یو کلاړي په ټي 20 کې نه کړي دي چې څنګه پرون په ون ډے کې کړي دي بل پاتې شو د پاکستان ټیم نه دي چې کومه لوبه کړې ده بېګانو په هغې کې خو دوی ته پوینټس نه میلاو شوي ځکه چې دې دواړو ټیمانو لوبه کړې او پاکستان بایللی او باران ودرېدلی و نو دوی به اوس د پاکستان چې کوم د سریلانکا سره په 14 سپتمبر باندې دا میچ دی نو د پاکستان له به دغه کټل خامخا ضروري وي ځکه چې اوس یې د انډیا نه دغه میچ وبایلو نو دوی به الله هغې فاینل ته کوالیفای کوي د مزید ویډیوګانو ته پر پیج فالو کړئ چې ویډیو ته بیا په ټایم باندې دررسي د لوی الله په امان